بسم الله الرحمن الرحیم. بیا مو د سری ما د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ویډیو کې د لسم ټولګي فزیک مضمون دروڅلویشتم لوست کې موږ د لسم ټولګي د فزیک مضمون د نوري فزیک اړوند کومه موضوع چې وه چې د عدسیو تر عنوان لاندې وه یا هم د نیوټن د فورمول تر عنوان لاندې وه چې د عدسیو دپاره د نیوټن فورمول مو زده کړئ په هغه ویډیو کې. راځو نن د لسم ټولګي فزیک مضمون دروڅلویشتم لوست کې د عدسیې د جوړولو فورمول وایو چې د عدسیې د جوړولو فورمول څه معنا لري او د دې څخه مو هدف څه شی دی او دغه فورمول څه ډول فورمول دی او پر دې فورمول باندې سوالونه حلوو. د لسم ټولګي فزیک مضمون دروڅلویشتم لوست. لومړی راځو د عدسیې د جوړولو فورمول ته. که چیرې د عدسیې د جوړولو فورمول ته راسو نو داسې ویلی سو چې عدسیې عموما د هغوی د محراکي فاصلې چې دا عموما موږ د اف په تورې سره ښیو او توان د هغې د کروي سطحو په انحنا شعاګانو او د عدسیې د انکسار ذرې پورې اړه لري. خو د عدسیې په جنسیت پورې چې د څه شي څخه جوړه سوې ده دا هیڅ تړاو نه لري. یعنې د عدسیې د جوړولو فورمول چې موږ وایو د دې څخه مو هدف دا دی چې موږ د عدسیې هغه برخې چې دغه عدسیه ځینې جوړه سوې ده د هغو برخو هغه که چیرې مثلا غواړو اندازه یې لاسته راوړو یا مثلا معلوم یې کړو چې د دوی مثلا دغه فاصله څومره ده دغه پخپله د عدسیې د جوړولو هغه فورمول د دې څخه پخپله لاس راځي یعنې لاسته راځي. نو داسې ویلی سو چې د عدسیې جوړول چې دي عدسیه عموما د دې د محراکي فاصلې او همدارنګه د عدسیې توان یا هم چې تېره ورځ مو وویلي د عدسیې قدرت چې په تېره ویډیو کې مو ویلي او همدارنګه د دې دغه کروي سطحې چې د دې د انحنا شعاګانې یا هم چې دې ته موږ آر وایو او همدارنګه د عدسیې د انکسار ضریب چې دې ته ان ویل کیږي په دوی پورې اړه لري. دا چې عدسیه د چیش څخه جوړه سوې ده په دې پورې تړاو نه لري. راځو د عدسیې د جوړولو فورمول لیکو او دا زده کوو چې دا د چیش څخه په لاس راغلی. تاسو دې شکل ته پاملرنه وکړئ. په دې شکل کې دا فرض کړئ چې دا یو عدسیه ده او دا د دې مثلا اف دی یا هم د دې هغه محراکي فاصله ده یا هم محراک دی. که چیرې دغه ځای ته دغه فاصله چې د دغه کروي سطحې او د چیش ترمنځ ده د دغه کروي سطحې او همدارنګه د دوی د سنټر ترمنځ ده. که چیرې دغه فاصلې ته موږ آریه ووایو او همدارنګه دغه فاصله چې د دغه د دویمې عدسیې د عدسیې د دغه دویم برخې یا هم دا یوه دغه عدسیې ته که چیرې موږ وګورو دا محدب الطرفین عدسیه ده. یو طرف یې هم محدب دی او بل طرف یې هم سره کم دی محدب دی. که چیرې د دغه محدب الطرفین عدسیې د دغه یوه محدب طرف او همدارنګه سنټر ترمنځ دغه فاصله چې ده دا د اریو په تورې سره وښیو او د دغه بل محدبې سطحې او د سنټر ترمنځ دغه فاصله چې ده دا په R2 سره وښیو. همدارنګه د دغه عدسیې د انکسار ضریب چې دی دا د N په تورې سره وښیو. نو د دغه ټولو څخه په استعمال د دې ټولو څخه په استفادې سره موږ داسې ویلی سو چې د عدسیې د جوړولو فورمول داسې لاسته راځي چې یوې پر اف دا په خپله چې څنګه لاسته راځي یوې پر اف د دې نه مخکې چې دغه فورمول درته ولیکمه د فورمول د لیکلو څخه مخکې یوه مهمه خبره ده چې چې همیشه مو د عدسیو لپاره باید په یاد وي هغه دا چې د عدسیې محراکي فاصله دغه محراکي فاصله او همدارنګه د انکسار ضریب دا همیشه یو د بل سره رقم رابطه لري انورس رابطه لري سرچپه یا معکوسه رابطه لري د انکسار ضریب د عدسیې او محراکي فاصله. نو د دې څخه داسې ویلی سو چې یوې پر اف چې دی دا په خپله مساوي کیږي په څه شي سره دا مساوي کیږي په n منفي یو ضرب یوې پر r یو جمع یوې پر r2. په دې ځای کې تاسو ته مې مخکې هم په شکل کې درته وښوله چې په دې کې R1 څه شي دی R2 څه شي دی او همدارنګه د دې ترڅنګ N څه شي دی. F چې دی دا په خپله محراکي فاصله ده. R1 چې دی دا د دغه یوې محدبې سطحې هغه د انحنا شعاع ده او R2 د دا بلې سطحې. ګورې یو خبرې ته مو فکر وي داسې نه چې دغه د عدسیې د جوړولو دغه کوم فورمول چې دی دا یوازې د محدب الطرفین عدسیو لپاره دی نه دا د محدب الطرفین عدسیو لپاره هم دی د مقهر المحدب عدسیو لپاره هم دی او د محدب المستوي عدسیو لپاره هم دی. دلته فقط یو شی چې تاسو باید په نظر کې وي 3 نقاط دي هغه 3 نقاط ته راځم درته وایم
هغه دا دی چې دغه علامه فقط د عدسیې ډول ته په کتو سره دغه علامه منفي او مثبته کیږي. دا چې څنګه دا درته وایم، د عدسیې عمومي فورمول دی. په دې فورمول کې هغه شی چې مهم دی هغه دا چې د انکسار ضریب د محراقي فاصلې سره څه رقم رابطه لري؟ انورس رابطه لري. خو د سوالو د حلولو دپاره او د فورمول د ښه زده کړې لپاره 3 خبرې باید تاسو په نظر کې ونیسئ. لومړی دا چې د محدبو سطحو لپاره د انحنا شعاع مثبته په پام کې نیسو. معنا دا چې مثبته ده، مطلب که چیرې دغه دواړې سطحې محدبې وي نو موږ د محدبو سطحو لپاره د انحنا شعاع چې ده دا همیشه دواړې شعاګانې مثبت په نظر کې نیسو په هغه صورت کې چې دواړې خواوې محدبې وي. که یوه خوا مقعره وي بله محدبه وي نو د محدبې سطحې د انحنا شعاع مثبته په نظر کې نیسو او د مقعرې سطحې د انحنا شعاع منفي په نظر کې نیسو. همدارنګه د مقعرو سطحو د انحنا شعاع منفي په پام کې نیسو. معنا دا چې د مقعرو سطحو د انحنا شعاع څه رقم ده؟ منفي ده. او همدارنګه د مستوي سطحو لپاره د انحنا شعاع لای تناهي په پام کې نیسو. معنا دا چې د مستوي سطحو لپاره د انحنا شعاع څه رقم ده؟ لای تناهي ده او لای تناهي ده په نظر کې نیسو. د عدسیې د جوړولو د هغه عمومي کوم فورمول چې دی دغه فورمول باید تاسو په پام کې ونیسئ. یو خبره چې پاته نه وي هغه دا چې ستاسو په کتابونو کې دلته دغه علامه چې ده دا منفي ورکول سوې ده، هیڅ توپیر نه لري. ما دلته حالتونه درته وویله، حالتو ته په کتو سره تاسو دغه علامه چینجوئ. یعنی عمومي که چیرې عمومي باید په مثبته په نظر کې نیسو، ځکه چې سوال چې دی په هغه فورمول چې دی تشریح کیږي پر محدب الطرفین عدسیه باندې، نو ځکه دغه علامه چې ده اول یې په مثبته په نظر کې نیسو. خو وروسته دغه R1 او R2 ته په کتو سره دا منفي او څه رقم کیږي؟ مثبته کیږي. فقط تاسو دومره کوئ چې کله یوه طرف مقعر وي هغه د مقعر عدسیې دغه R1 یا مثلا R2 هر یو چې هر طرف چې مقعر و هغه فقط دلته منفي علامه ورته ورکړئ. خلاص، نور د سوال علامې چینجولو ته ضرورت نشته. جواب تاسو ته همیشه صحیح په لاس راځي. راځو پر دې فورمول باندې ځینې سوالونه حلو پر دې فورمول باندې تر څو دا فورمول نور هم راته ساده سي. راځم یو سوال ته، وایي د یوې مقعر المحدب عدسیې محراقي فاصله په لاس راوړئ. یعنې زموږ څخه یې څه شي غوښتي دي؟ اف یې راڅخه غوښتي دي چې موږ یې باید څه شي طلب وکړو؟ په لاس یې راوړو. که چیرې د مقعرې سطحې د انحنا شعاع 10 سانتي متره وګورئ، ما تاسو ته مخکې هم وویله چې هر وخت یوازې محدب الطرفین نه وي، مقعر المحدب هم راځي، دغسې مستوي المحدب هم راځي. یعنې داسې هم راځي چې دواړه طرفونه یې محدب وي، داسې هم راځي چې یو طرف یې مستوي بل طرف یې محدب وي، داسې هم راځي چې یو طرف یې مقعر وي او بل طرف یې محدب وي. فقط دومره دی چې شعاګانې باید زموږ په یاد وي چې د محدبو طرفونو دپاره د انحنا شعاع مثبته ده، د مقعرو طرفونو د مقعرو عدسیو لپاره د انحنا شعاع منفي ده او د مستوي لپاره لای تناهي ده. په دې سوال کې زموږ څخه د عدسیې محراقي فاصله غوښتې ده په داسې حال کې چې د مقعرې سطحې یعنې R1 مو مساوي کیږي په څو سره؟ په 10 سانتي متره سره. په څو سانتي متره سره؟ په 10 سانتي متره سره. یوه خبره چې مې وګړی تر مخه درته وکړله، د مقعرو سطحو لپاره د انحنا شعاع منفي په نظر کې نیسو. نو دا څه به کوو؟ منفي کوو. او د محدبې سطحې د انحنا شعاع 20 سانتي متره یعنې دوهمه د انحنا شعاع یا R2 مو مساوي کیږي په څو سره؟ په 20 سانتي متره سره. او د عدسیې د انکسار ضریب 4/3 دی. د عدسیې د انکسار ضریب یا n مساوي کیږي په څو سره؟ n مساوي کیږي 4/3 سره. تاسو یې f یا هم محراقي فاصله یې لاسته راوړئ. ګورئ دا سوال فورمول ته په کتو سره دا څه رقم دی؟ ډېر اسانه او ساده سوال دی. راځو دا سوال دغه فورمول ته وراچوو او هغه فورمول ته په وراچولو سره کولی سو ډېر په اسانۍ سره یې حل کړو. فورمول مو باید په یاد وي چې یو پر اف مساوي کیږي په n منفي یو دا څه رقم ضرب یو پر R1 جمع یو پر څو سره؟ پر R2 سره. صحیح دی؟ راځو د فورمول ته سوال وراچوو. یو پر اف به پر خپل ځای ولیکو، دا مساوي کیږي د n پر ځای به ورواچوو 4 پر څو؟ 4 پر 3 منفي څو؟ یو خپله ثابت عدد دی هغه پر خپل ځای لیکم. راځم پسې دا بل ته یو پر څو باندې؟ منفي 10 باندې. یو پر څو؟ منفي 10 جمع یو پر 20 سانتي متره. دا به مساوي سي. لومړی راځم دغه برخه به ساده کړم. یو پر اف به پر خپل ځای ولیکم، دا به مساوي سي. دا چې ساده کوو د کسرونو تفریق دی. راځو مشترک مخرج څو ورته نیسو؟ 3 ورته نیسو. 3 تقسیم د دې خپله مخرج څو دی؟ 1 دی. 3 تقسیم پر 3 باندې 3 تقسیم پر 1 مساوي سي په خپله په څو سره؟
په 3 سره 3 ضرب 1 به خپله بیرته مساوي سي په 4 سره په 3 سره او 4 منفي 3 به مساوي سي په 4 سره په 1 سره نو دا مساوي کېږي په 100 سره دا په خپله مساوي کېږي په 1 پر 3 سره 1 پر 3 ضرب 1 پر منفي 10 جمع شل 1 پر شل سره په دې دواړو کسرونو کې به هم مشترک مخرج شل ونیسو ځکه مشترک مخرج خو داسې عادت نیسو چې هغه پر دواړو کسرونو پر مخرجونو باندې پراپره وویشل سي مشترک مخرج به څو ورته ونیسم مشترک مخرج به شل ورته ونیسم شل تقسیم پر منفي 10 به مساوي سي په منفي 2 سره منفي 2 ضرب 1 به مساوي سي په خپله بیرته په 2 سره په منفي 2 منفي 2 جمع شل تقسیم پر شل به مساوي سي په 1 سره 1 ضرب 1 به خپله بیرته مساوي سي په 2 سره په 1 سره دا مساوي کېږي راځم په دې ځای کې منفي 2 جمع 1 دا به مساوي سي په خپله په 2 سره په منفي 1 سره منفي 2 جمع 1 به مساوي سي په خپله په منفي 1 سره او همدارنګه دا به هم راواخلو دا پر خپل ځای باندې ولیکو شل راځو دا سوال به نور هم ساده کو 1 پر 3 ضرب 100 سره منفي 1 پر شل سره صحیح دی دا مساوي کېږي دواړه کسرونه د ضرب په حالت کې دي صورت په صورت کې ضرب وو مخرج په مخرج کې ضرب وو منفي 1 ضرب 1 دا به مساوي سي په خپله په 2 سره په منفي 1 سره او 3 ضرب 2 دا به مساوي سي په 2 سره په 6 سره صفر به ولیکو نو منفي 1 پر شپېتمو څه رقم سو منفي 1 پر شپېتمو د سوال جواب سو خو د دې نه مخکې چې موږ چې شو ولیکو منفي 1 پر شپېته تاسو کولی سئ چې داسې هم ولیکئ چې منفي 1 پر شپېته او یا داسې هم کولی سئ چې ولیکئ چې مثلا دا په خپله مساوي کېږي دغه سوال نور هم ځان ته ساده کړئ 1 پر اف راواخلئ 1 پر اف مساوي سو په 2 سره په منفي 1 پر شپېته سره صحیح دی منفي 1 پر اف مساوي کېږي په منفي 1 پر شپېته سره اوس په دې ځای کې موږ د کسرونو په قوانینو کې داسې ویلي دي چې که چیرې صورتونه سره مساوي مخرجونه هم سره مساوي دي خو که چیرې داسې ونه کړو داسې هم ویلی سو چې دا طرف وسط کو د مساوات دواړو خواوې سره طرف وسط کو د کسر صورت راواخم د مخرج سره ضرب کوم او د دې صورت راواخم د دې مخرج راواخم د دې صورت سره ضرب کوم یعنی اف ضرب منفي 1 به مساوي سي په خپله په 2 سره په منفي اف سره دا به مساوي سي 1 ضرب شپېته به خپله مساوي سي په 2 سره په شپېته سره معنا دا چې دغه عدسیې محراق چې دی هغه اف چې دی هغه مساوي کېږي په 2 سره په منفي شپېته سره که چیرې د دې چې شي وي که چیرې د دې یو طرف مقعر وي بل طرف یې محدب وي د یو د انحناشو 10 سانتي متره او د بل د انحناشو 10 سانتي متره وي او د انکسار ضرب 4 پر 3 نو د دغه عدسیې محراقي فاصله منفي شپېته سانتي متره ده منفي څو ده منفي شپېته ګل د محراق منفي په لاس راغلی نو د خپله مساوي کېږي په منفي شپېته سانتي متره سره دا مو څه شو دا مو د سوال جواب سو دا و د دغه فورمول څخه په استفادې سره فقط چې تاسو د دغه فورمول ته د عددونو راچول زده کړئ چې څنګه کولی سو چې پر مناسب ځای باندې عدد ولیکو نور پر دې فورمول باندې تاسو کولی سئ چې مختلف سوالونه حل کړئ د دغه سوال په خلاصېدلو سره زموږ د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي زموږ راتلونکی درس به نوري آلیې یا هم د دې یو بل نوم دی دې ته اپټیک ډیوایسز هم ورته ویل کېږي اپټیک ډیوایسز یا هم نوري آلیې چې دا زموږ د نوري فزیک اخري درسونه دي نو راتلونکي درس به مو نوري عالي وي او د هغه څخه وروسته به زموږ نوري فزیک هم پر پای ته رسیږي تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې